چې کله نور تور شي یا سپومۍ، لکه بعض پښتانه وایي که نور تندر نیولی او سپومۍ تندر نیولې ده، کله چې نور تور شي او یا سپومۍ توره شي، جزئی یا کلی، کله سیسه توره شي او کله ټوله سپومۍ یا ټول نور تور شي، نو په دغه ټیم کې مونځ کول دا ثابت دي د قرآن نم، د حدیث نم او اجماع ده په دې باندې. نو حدیثونه خو دې باره کې ډېر دي، اجماع واضحه ده، خو د قرآن کې کوم ځای کې راغلي دي؟ بعض علما دې ځینې استدلال کوي، الله وایي چې وما نرسل بالآیات الا تخویفا. الله وایي دا نښې چې زه راښکاره کوم که نه، نو دا د دې دپاره راښکاره کوم تخویفا چې دا خلک ویري، چې ویرېږي منځه طرف ته لاړ شي. نو ځکه علما وایي چې دې منځه ته اشاره ده په قرآن کې، نو دا مونځ مشروع دی، ثابت دی د څه نه؟ د قرآن نه، حدیث نه، اجماع نه. دې ټیم کې مونځ ثابت دی. د دې نه مخکې چې د مانځه مسلې شروع کړو، د کسوف او خسوف دپاره دوه قسمه اسباب دي، یو شرعي سبب دی او بل ظاهري کوني قدري سبب دی. شرعي سبب خو واضح دی، ولې نور توریږي، ولې سپومۍ توریږي، نو دا الله یری د خپل بندگان، الله یری د خپل بندگان، دی سبب دی، شرعي سبب دا دی. یو سړی تپوس وکړي چې یاره سپومۍ ولې توره شوه او نور ولې تور شو، نو شرعي سبب یې څه دی؟ الله خپل بندگان یری. ظاهري کوني سبب یې څه دی؟ لکه د انګریزان، بېدینه ساینسدانان، دغو شرعي اسبابو ته نه ګوري، دو دې ته ګوري چې وایي ظاهري او کوني اسباب دي بس. و ظاهري اسباب څه دي او کوني؟ کسوف کله کېږي، دا نور کله توریږي چې کله د سپومۍ د نور او د ځمکې په منځ کې راشي. ځکه چې د سپومۍ او د نور دا په یو ځای ولاړ خو نه دي که نه، دوی خو خپل ځایونه دي هغې ته روان دي په مخ. نو کله چې دا سپومۍ د نور او د ځمکې په منځ کې راشي، نو بیا نور چې دی هغه تور شي. پوه شوې په دې که نه؟ دا موږ ظاهري کوني قدري اسباب ذکر کوو. سبب د نور د تورېدو دا دی چې کله سپوږمۍ راشي د نور او د ځمکې په منځ کې، د نور او د ځمکې په منځ کې. ها سپوږمۍ کله تورېږي، د دې څه سبب دی کوني، چې کله ځمکه راشي د سپوږمۍ او د نور په منځ کې، نو بیا په سپوږمۍ باندې سوری راشي، سوری چې پرې راشي د هغې د لاسه هغې کې توروالی راشي. دا کم اسباب دي؟ کوني اسباب دي، ظاهري اسباب دي. تو اوس یو سړي ته وایي چې یاره الله موږ یری په دې باندې، نه نه وایي دا خو دا خو چې د سپوږمۍ منځته شوه او دا چې ځمکه منځته شوه، نو صحیح ده که نه؟ چا منځته کړه؟ دې ته خو موږ انکار نه کوو. دا خبره صحیح ده چې سپوږمۍ هله تورېږي چې کله ځمکه د سپوږمۍ او د نور په منځ کې راشي، نور هله تورېږي چې کله سپوږمۍ د نور او د ځمکې په منځ کې راشي. دا خو صحیح ده، دا اسباب موږ منو. خو چا دا کار وکړو؟ دا کار چا وکړو؟ دا پخپله خو نه دی شوی، خو د الله په اجازت شوی دی که نه؟ نو چې د الله په اجازت شوی دی، ولې شوی دی؟ ولې دا کار شوی دی؟ نو جواب یې دقه دی، وما نرسل بالآیات الا تخویفا. الله وایي زه په دې نښو سره، د قدرت په دې نښو سره خپل بندګان هغه